ولسمشریزو ټاکنو ته د دویم ځل چمتووالی، یعنې ولسمشریزو ټاکنو ته د کومو نمایندانو ترمنځ دویم ځل ټاکنې کیږي، یعنې رایې به اچول کیږي. څه وخت او چیرته دا خبره چا کړې ده او په کوم اساس یې کړې؟ آیا افغانانو سره موافق دي او که نه؟ سلامونه پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلنو دوستانو، مخکې د دې ویډیو د کتلو څخه زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو ته چمتووالی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دویم پړاو ټاکنو ته چمتووالی نیسي. د ټاکنو کمیسیون غړي او اورنګزیب وایي د دویم پړاو لپاره عملیاتي او ازمایښتي مواد چمتو شوي او دې کمیسیون ته رسیدلي دي. لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته به بیا د فورمو د چاپولو او د رایې ورکونې پاڼې هم چاپ شي. د یو شمېر ټاکنیزو ډلو څارونکي او د روڼو ټاکنو بنسټ وایي که چیرې د ولسمشري ټاکنې دویم پړاو ته ځي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې د مدیریت ظرفیت او توانایي نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په فاریاب، پنجشیر، جوزجان، تخار، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو پلویان د مخالفت له امله د رایو بیا شمېرنې بهیر ځنډېدلی دی. په داسې حال کې چې په 11 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې بهیر بشپړ شوی او په 11 ولایتونو کې لا هم دوام لري. بل لور د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې بهیر له بشپړېدو وروسته به په 2 یا 3 ورځو کې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان او هغه نه وروسته به دویم ځل ټاکنې شروع سي. دا هغه کره او دقیق خبرو چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویاند اورنګزیب لخوا نشر شوی او تر تاسو مو در ورسوو. د لا ښه، کره، دقیق او پر وخت معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو